کله چې بيدېږئ او د بيدېدو څخه مخکې د قرآن کریم یو ختم کوئ. تاسو به هم وایاست چې د بيدېدو څخه مخکې د پوره قرآن کریم ختم څنګه وکړو؟ دومره زیات ورقې دي، دومره زیات تلاوت دی. نو دا زه نه وایم، دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسې درې ځلې د سورة الاخلاص تلاوت وکړئ، یعنی قل هو الله احد، دغه مکمله سورت ووایاست، د یو قرآن مجید ویلو ثواب الله رب العزت تاسې ته درکوي. اوس کما وویل چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، د لسو سپیارو ویلو ثواب الله رب العزت و ما ته راکړي. دغسې که چیرې یو انسان یو وارې بیا ووایي، د شلو سپیارو بیا آخري واره ووایي، درېیم واره، نو د دې سپیارو د پوره قرآن مجید د ویلو ثواب الله رب العزت و دې کس ته ورکوي. څومره زیات ثواب دی او څومره کم عمل دی، مختصر عمل دی. دغه ضرور در سره شیر کړئ، خامخا دې سره ډیوټ وکړئ چې عام مسلمانانو ته دې فایده ورسیږي. ځکه دا خوب کول، دغه ما په دې وجه ذکر کو چې د خوب څخه مخکې که چیرې موږ تاسې دغه 3 وارې قل هو الله احد ووایو، دغه سورة الاخلاص ووایو، معلومه نه ده که په دې شپه کې موږ تاسې ته مرګ راسي. نو په داسې حالت کې موږ تاسې ته مرګ راسي چې د مرګ څخه مخکې موږ د یوه قرآن مجید تلاوت کړی او د یوه قرآن مجید د تلاوت ثواب الله موږ تاسې ته راکړی وي. نو دغه یو ښایسته پیغام دی، خامخا یې در سره شیر کړئ. جزاکم الله خیرا.